نشي راوړي بازار کې په دکان کې رسې بالتا سیګریټم لګولي او نسوار دیم لګولي دی او چس دیم لګولي یا پین دیم لګولي او شراب بوتل دیم لګولي تم لعنتی څوک چې پتا خرڅي غم لعنتی او ته چې پچا خرڅي غم لعنتی څوک چې جس کې غم لعنتی او چا چې چاله پیسې ورکړي چې ورشماله نسوار راوړ او مالا چرس راوړ غم لعنتی دی. ابو داود کی صحیح روایت نقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لعنت الخمر على 10 اوجه لعنت ویلے شوی دے په خمر او په شراب باندې پلس وجوه سرا بعینها یغسات شراب لعنت وعاصرها داغی نچوڑون کے ومعتصرها اواکس چی بل چاہتا ایمانا شراب اغا جوڑ کا و میوی مانا نچوڑ کا وبائعها دائی خرسون کے ومبتاعها داغی اغسطن کے وحاملها داغی اڑون کے والمحمولت الیہ چالا چی شراب رلیشی واکل السمنها داغی پیسی خورون کے وشاربها داغی سکون کے وساقیها تو کی چی بل چابان اس کی دا طول لعنتیان دی ہوئی. نشي راوړي بازار کې په دکان کې رسې بالتا سیګریټم لګولي او نسوار دیم لګولي دی او چس دیم لګولي یا پین دیم لګولي او شراب بوتل دیم لګولي تم لعنتی څوک چې پتا خرڅي غم لعنتی او ته چې پچا خرڅي غم لعنتی څوک چې جس کې غم لعنتی او چا چې چاله پیسې ورکړي چې ورشماله نسوار راوړ او مالا چرس راوړ غم لعنتی دی څوک چې ولوړي دا خو من غلطی نه کوو کنه موږ خلکو ته وسایل فراهم کړي دي او د نشي او د تماشو دا ټول لعنتیان دي شراب دي نشي په وجه باندې دا څومره خطرناک شی دی. بلکہ حدیث کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امام نسائی امام ترمذی نقل کرے صحیح سند سره نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من شرب الخمر فجلدوه چاچ شراب وسکل حد پہ قائم کئی فإن عاد فجلدوه کبیائی وسکل بیا پہ حد قائم کئی فإن شربها کبیائی وسکل فجلدوه حد پہ قائم کئی فإن شربها الرابعة کپسل رمز البانی وسکل فقتلوه مڑے کئی بیا دا قتل حکم دے. اگر چلی مسئلہ کی بیا تفصیل آئی کہ نظمہ چی بدی بانے ہی قول کئی کہ نہ کئی بعضی علماء پا دی قول کردے چی سلورم کرد با شرابی سڑے وجلیش دا فسادی دے وستا ختمول پکار دی.